اچیومنٹ او سکسس کې څه فرق دی. بعضې خلک په خپل ژوند کې ډېر غټ اچیومنټس وکړي خو ولې دغه اچیومنټس هغې دپاره په ځای د خوشحالۍ کله کله د خفګان سبب جوړ شي او هغې دننه بېچیني غوندې محسوسوي. لکه مثلا بعضې خلکو ځان له ګول سیټ کړي وي شهرت حاصلول، ولې کله چې هغه ډېر شهرت حاصل کړي نو بیا تنهایۍ پسې ارمان کوي او وایي چې لږ ساعت مې په تنهایۍ کې تیر کړی. د دې مطلب دا شو چې اچیومنټ او سکسس دواړه یو څیز نه دی او اکثر خلک د دې باره کې د غلط فهمۍ ښکار دي. د اچیومنټ ساده تعریف دا دی چې تاسو په ژوند کې ځان له چې کوم ګولز سیټ کې هغې ته ورسئ یا هغه حاصل کې دغه ستاسو اچیومنټ دی. او اچیومنټ همیشه یو ظاهري جسم هم لري او د دې پیمایش هم کیدی شي، ولې سکسس او کامیابی د یو کیفیت نوم دی چې په هغې کې تاسو اطمینان محسوسوي. مثلا مونږ په عامو الفاظو کې دا خبرې اترې ډېرې کوو چې دا پلانې کس کامیابي محسوسوي، مطلب دا دی چې هغه کامیاب دی. نو دا د هغه کس د کیفیت اړخ ته اشاره وي او د کامیابۍ دغه کیفیت ته رسېدو دپاره چې کومه لاره ده نو هغه ډېره ازغنه او مشکله ضرور ده، خو ولې په دغه لاره کې تګ انسان ته ډېر زیات اطمینان ورکوي. لکه سید رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چا وی چې د عشق خبرې ګرانې دي، ګرانې خو میینو ته اسانې دي، او څو شو په عمر کو سپینګیرې شوم لا خو حوصلې د رسا ځوانې دي. او کامیابي انسان ته هله ملاویږي کله چې دې څه کوي په هغې باندې سل په سله پویه وي چې دا زه ولې کوم. قصه مختصر دا شوه چې اچیومنټ د ظاهري څیزونو نوم دی، یعنې ظاهري څیزونه چې تاسو ته حاصل شي نو تاسو لږ وخت دپاره خوشحالي محسوسوئ. لکه مثلا یو انسان ځان له د حلالو پیسو ګټلو ګول سیټ کړی دی، نو کله چې دې پیسې وګټي نو څه وخته پورې خو دې خوشحاله وي، خو د هغې ګټلو نه وروستو بیا دې کله کله بېچیني هم محسوسوي. همدغه شانتې بعضې خلک ځان له یو سټیټس ګول کیږدي، کله چې هغه عهدې او هغه سټیټس ته دې ورسي نو لږ وخته پورې خو خوشحاله وي خو بیا بېچیني محسوسوي. ولې سکسس او کامیابی چونکې د یو کیفیت نوم دی، یعنې کله چې ستاسو یو مقصد وي په ژوند کې او هغه مقصد کې تاسو شپه او ورځ لګیا یې نو تاسو به خوشحالي محسوسوئ. او کله چې هم بیا تاسو سحر د خوبه پاسئ نو د یو مقصد په نیت به پاسئ او غونډه ورځ به د هغې مقصد حاصلولو کې تیروئ. او کله چې ماسخوتن شي نو تاسو به دا محسوسوئ چې نن ورځ ما قیمتي کړله او د یو مقصد لاندې مې تیره کړله. او دې چې بیا کله خپل منزل او مقصد اړخ ته روان وي نو ستړي کیږي به نه بلکې لا به تازه دم وي. ځکه خو ډاکټر اعظم صاحب ویلي دي ای وخت ستا د تګلارې زمونږ دي ستا نه دي، منزل کو زمونږ نشي مزلونه خو به وي. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.